او دا مونږ چې څوک نه کوي کنه دا مونږ چې څوک نه کوي نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه وی لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاه څوک چې مونږ نه کوي په اسلام کې د سره برخه نشته دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه فتوا ده او د دین مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ویل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر زمنګ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه د دې مونږ کول چې مونږ پرې خو د سړم کافر شو دومره غټه مسله ده وړه مسله نه ده ګورئ تاسو دا پدې شتي چې کوم سړی همیشه مونږونه نه کوي دی مړ شو نو علماء د دې مبارک کې صفات ورکړي ده اسمه معمولی خبره نه ده ګورئ کوم سړی چې همیشه مونږ پرې دی او نه کوي دا د طریقه ده او دی مړ شو نو په دې باندې به جنازه نه کوي دی به لمبې نه دی به کفن کې نه دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښي او د دې لپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي څه معمولي خبره ده ته مونځ نه کوې دا وړه خبره ده د مونځونو اهتمام کوئ او دا ما چې کوم وایي چې ډېر مونځونه کول تا رسوي دغه مرتبې ته چې پیغمبر سره ګاونډي شي مطلب دا دی چې د دې فرضونه علاوه نفلي مونځونه به ډېر کې فرض خو به کې فرض خو لازم دي مطلب دا چې سړی فرض مونځ کوي او د هغې سره سره نفلي مونځونه هم ډېر کوي د فرض مانځ سره چې کوم سنت دي دغه شان تهجد کوي او دا پرېږدي نه